أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ډېر محترم فرید الله خان صاحب، ګرانو مشرانو، کشرانو، خویندو، میندو او بچو، السلام علیکم. زه په بنیادي طور یو شاعر یم، نو زه به اول تاسو سره په شعرونو کې خبرې وکړم، بیا د هغې نه پس به یو څو خبرې کوو او په هغه خبرو کې به تاسو هم شریکوو. که تاسو کې د چا په ذهن کې سوال راځي نو یقینا چې زه به ډېر په مینه د جواب ورکولو کوشش کوم تر څومره چې زه پوهېږم. ستاسو توجه به غواړم صاحب. نه نه پرېږدئ، تاسو ته قرار شئ. د غزل نه مخکې یو څو شعرونه وایم، بیا به ته یې وړوکی نظم وایم چې دا خزان به مې ځیګر کړي پاڼې پاڼې، دا خزان به مې ځیګر کړي پاڼې پاڼې، راشي ګل راته په ورکړي پاڼې پاڼې، دا خزان به مې ځیګر کړي پاڼې پاڼې، راشي ګل راته په ورکړي پاڼې پاڼې، اخر دې ته به موږ څنګه مینه وایو، اخر دې ته به موږ څنګه مینه وایو چې ګلاب درله څوک درکړي پاڼې پاڼې. بله کته ده چې خورې له اباسینه د سپین غر پورې لمبې دي، خورې له اباسینه د سپین غر پورې لمبې دي، د سترګو نه مې واخله د ځیګر پورې لمبې دي، او دنیا په خوله د امن امن ورد کوي لګیا ده، دنیا په خوله د امن امن ورد کوي لګیا ده، د امن د کونترې په وزر پورې لمبې دي. بله کته ده چې حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو، حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو، زمونږ خو بهیږي په رګونو کې پښتو، حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو، زمونږ خو بهیږي په رګونو کې پښتو، په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي، په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي، په ما خو راخوره ده په خوبونو کې پښتو. بله کته ده چې که چرې ویني اخر څه به ویني، که چرې ویني اخر څه به ویني، چې ورځ به ویني او که شپه به ویني، که چرې ویني اخر څه به ویني، چې ورځ به ویني او که شپه به ویني، ماله د دې غم اوس خوب نه راځي، ماله د دې غم اوس خوب نه راځي، چې ړوند به خوب ویني که نه به ویني، که چرې ویني اخر څه به ویني، چې ورځ به ویني او که شپه به ویني، ماله د دې غم اوس خوب نه راځي، چې ړوند به خوب ویني که نه به ویني. د غزل مطلب دی چې زما د زړه او ستا د اننګو رنګونه یو دي، زما د زړه او ستا د اننګو رنګونه یو دي، ته ګوره ته ګوره د ګلاب او د لمبو رنګونه یو دي، زما د زړه او ستا د اننګو رنګونه یو دي، ته ګوره د ګلاب او د لمبو رنګونه یو دي، او ښکارېږي چې هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد دی، ښکارېږي چې هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد دی، د خاورې او د ټولو پښتنو رنګونه یو دي. ښکارېږي چې هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد دی، د خاورې او د ټولو پښتنو رنګونه یو دي، او دا دواړه رور او خور دي د یوې څانګې ګلونه، دا دواړه رور او خور دي د یوې څانګې ګلونه، دا ځکه د اسلام او د پښتو رنګونه یو دي. تاسو کې به څوک پیچوکی نه پېژنئ، موږ ته پیچوکی وایو، څوک ورته پیوی وایي، څوک ورته پیچکې وایي، جینکۍ چې ویښتو کې شاته اچوي، پیچوکی. پیچوکی
پچو کې ستاسو توجه غواړم پچو کې نه کمسۍ شته پچو کې نه کمسۍ شته نه شمله نه ګیره برید پچو کې نه کمسۍ شته نه شمله نه ګیره برید دا څه وشو د پیغلو او زلمو رنګونه یو دي مهرباني پچو کې ایوب صابر به وایي چې کله زه بوډا شم نو بیا مې بریتونه لرې کول شروع کړم بوډاګان کې لرې کوي خیر دی خو ځوانانو دپاره ښه نه دي پچو کې نه کمسۍ شته نه شمله نه ګیره برید دا څه وشو د پیغلو او زلمو رنګونه یو دي او زما د وطن خلک یې تمیز کولی نه شي زما د وطن خلک یې تمیز کولی نه شي د ځینو رهبرانو او د غلو رنګونه یو دي زما د وطن خلک یې تمیز کولی نه شي د ځینو رهبرانو او د غلو رنګونه یو دي او دا ځکه اباسین ته بله لاره نه ښکارېږي چې ځیر شي یعنې په غور وګورې چې ځیر شي د اسمان او د اوبو رنګونه یو دي ډېره مننه زه تاسو ته یو نظم وړاندې کوم دې نظم دپاره تاسو ته یو وړوکی وضاحت کوم او هغه دا دی چې دا نظم د دې نظم نوم دی بېنومه دا داسې لیکلی وم چې زه یونیورسټۍ کې دننه اوسېږم نو هلته یو ماشوم دا کچه ګړی کیمپ نه به ماشومان راتلل نو هغه ماشوم سهار وختي زه د خپل کور زما د وره ټلۍ وغږېده نو چې زه راووتم نو ماشوم ولاړو نو زما لږ داسې په غوسه باندې چې څنګه سړی ډسټرب کړي څوک او غوسه نو ما ورته څه چل دی بچې خو چې ومې کتل نو هغه د ژمي میاشت وه جنوري فروری دا میاشتې وې او په یو جوړه جامو کې ولاړ او پیزار یم نو زه بیا په خپله خبره خفه شوم خو هغه چې کله ورته زه غوسه شوم نو ما ته ویل ماما ډوډۍ شته دا نظم هغه په ما لیکلی دی تاسو ته یې وړاندې کوم ای په شلېدلي شان تمبو کې اوسېدونکې ګله ای پرستان ته د غارونو نه راتلونکې ګله چې په کړنګ ژمي کې مې ستا لیدل ټټر مات کي داسې څوک شته چې ستا د خوار نصیب نظر مات کي خپې ابلې خپې په سرتور سر بوجۍ په غاړه ګرځې په یره د بنګلو په غاړه ګرځې په ډیرانونو کې د رزق په لټون سر یې په هلاکت کې په لټنه د ژوندون سر یې راته انسان وحشي ښکاره شي چې تا ووینمه دا زړه مې غوس شي اره شي چې تا ووینمه راته د جنګ یو وحشتناک شانې تصویر جوړ شي د روح دنیا کې مې غوغا جوړه شي ویر جوړ شي ستا په ورکوټي مخ چې لا د ماشومتوب سوري دي لا دې په سترګو کې د مور د مینتوب سوري دي په هر یو وره کې سر ښکاره کې چې ګند شته دی که نه درته د نفس لکه تنور لمبه دی که نه څوک چې دې ورټي نو زر دې نه ډوډۍ وغواړئ په وړه خوله باندې وړه روپۍ وغواړئ څوک چې دې ورټي نو زر ترې نه ډوډۍ وغواړئ په وړه خوله باندې وړه روپۍ وغواړئ دا ته په کوم جرم کې ژوند داسې ذلیل تېروې دا دومره سخت ته په کوم سبیل تېروې چې د تنبو بچي په خړه ډیرانونو ته ځي د بنګلوال بچي په جیرو کې سکولونو ته ځي چې د خیمو بچي ډیران کې کاغذونه ګوري نو د محل بچي لګیاوي کتابونه ګوري چې د شتمن بچي عیشونه عشرتونه کوي نو د خیمو بچي ډوډۍ پسې ویرونه کوي ای د تهذیب او سړیتوب علمبردارو واورئ ای د اسلام د عظمتونو دعویدارو واورئ ګردواره غلی درمسال غلی او چرچوده دی لږ راته ووایه د دې بدبخته جرم څه دی دا بوډاګې چې نن حجره او جومات نه پیژني دا ځنګلي چې هډو ګټه بیلات نه پیژني دا زما هغه جنګ ځپلی ننګیالی بچی دی چې نن بې کوره بې وطنه دی پردی دی د ده نیکونو ته
د ده نیکونو ته دنیا لاس په نامه ودرېده، د دوی د نوم نه به ډېر غټ غټ ظالمان یېرېده. جنګ د سنډګانو کې دا خوار لکه چیندخ پیتي شو، جنګ د سنډګانو کې دا خوار لکه چیندخ پیتي شو، زما بچیو په پردو تیلو کې لاړ ستی شو. د انسانانو د حقونو داویدار څه وایي؟ د عالمي کلي د خان فرمان بردار څه وایي؟ د ماشومانو د تعلیم سناخوانان چرته دي؟ د انسانانو د صحت څوکیداران چرته دي؟ د ملتونو د رزقونو ملایکې څه شوې؟ درنې درنې به یې ویلې هغه سپکې څه شوې؟ زما بچیا بل څوک ستا بې له ادیب نشته دی، بس خفه کېږه مه په موږ کې څه تهذیب نشته دی. ډک پېښور کې ستا د ټوک ډوډۍ نصیب نشته دی، قسم په خدای چې دلته ستا نه بل غریب نشته دی، چې ستا د اوښکو او سلګو نه پسته نیت به څه وي، چې ستا د مور او پلار د سرو وینو قیمت به څه وي، ته چې رالوی شې نو چې ستا انسانیت به څه وي، ته چې یې موږ نه به کوې هغه نفرت به څه وي. زما بچیا بل څوک ستا بې له ادیب نشته دی، بس خفه کېږه ما په موږ کې څه تهذیب نشته. اباسین یوسفزی صاحب چې تاسو څنګه د ده نوم اورېدلی او د ده زما خیال دا دی چې موږ ته دا خواست وکړو چې په پښتونولۍ باندې یو څو خبرې موږ ته وکړي. د پښتونولۍ هغه خبرې چې کوم د ده په زړه کې دي او موږ دغه پښتانه وروڼه او موږ دغه پښتانه ملګري دغه فیملیز دغه مشران هغه خبرې اورېدل غواړي. نو زه خواست کوم یو ځل بیا اباسین یوسفزی ته چې پښتونولۍ باندې موږ ته یو څو خبرې وکړي. شاکر زیشان صاحب ما ته ویلي چې پښتونولۍ باندې به څه وایي، نو ما د ځان سره پاور پوینټ باندې ډېر تیاری مې کړی او ډېر مواد، خو هغې راته وایي چې اوس امکان نشته چې تاسو هغه وښودلی شئ. نو دا ده چې زباني یو څو مختصرې خبرې د هغې یو کوچ یو کریم به زه تاسو ته د هغې ووایم، او هغه دا دی چې مونږ په ټوله دنیا کې واحد داسې قام یو پښتانه چې د تېرو 15,000 کالو نه زمونږ تاریخ معلوم دی او د هغې نه اخوا هېڅ چاته خپل تاریخ نه دی معلوم، او 15,000 کاله مخکې مونږ په دنیا کې موجود وو. د هغې نه علاوه زمونږ سره چې د ژوند تېرولو کم نظام دی هغې ته پښتونولي یا پښتونولي یا پښتون کلچر چې ورته ویلی کېږي. په هغې کې که زمونږ دود دستور دی، که زمونږ لارې چارې دي، که زمونږ د جرم او سزا کم نظام دی، د دغې ټولو دپاره باقاعده هر څه قانون موجود دی. بله دا خبره ده چې دغه قانون چې کم موجود دی زمونږ سره، دنیا ځان له کمیونټي سینټرز جوړ کړه. کمیونټي سینټر چې دی دا د حجرې نه وتی یو شکل دی، خو مونږ ته دا پته نشته، مونږ ته چا نه دي ویلي، ځکه چې زمونږ کلچر مونږ ته نه دی ښودلی شوی. د حجرې یو ډیولپډ شکل دی. دا ډیموکراسي چې ده دا ستاسو د جرګې یو ډیولپډ شکل دی. دا ننواتې چې ده ننواتې ته دنیا اپالوجي وایي. په دنیا کې اوس نن سبا د یو ملک جاس بل ملک ته وړي نه یو ته اپالوجي کوي. د هغې نه علاوه دا ګوریلا وار چې کوم دی دا د پښتنو داړه دې ته داړه وایي. دا پښتنو سټایل دی، پخوا نه د صدو نه د زرګونو کالو نه را روان دی. زمونږ دا لباس چې دی دا کوم چې ما اغوستی دي، کوم یې ډېرو خلکو اغوستی دي، یعنې کمیس پرتوګ او واسکټ، دا د پښتنو لباس دی او دا زمونږ د وطن قومي لباس هم دی، د پاکستان قومي لباس هم دی. دا موږ په دې فخر کوو ځکه چې ټول هندوستان دې لباس متاثره کړی دی او هغې خوښ کړی دی او د دې وجې نه پاکستان هم خپل لباس ګرځولی. دا زمونږ دپاره یو اعزاز دی. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ په دنیا کې چې کوم نظامونه موجود دي، په یو نظام کې هم داسې
گنجائش نشته کوم چې په پښتونولۍ کې دی زموږ سره آرمي هم خپلی په حجره کې چې کوم ځوانان کینی هغه آرمي هم وي هغه زمیندار هم وي هغه پولیس هم وي هغه مطلب چې د کور ټول کارونه هم کوي نو زموږ نظام چې کوم دی هغه دومره مضبوط دی چې دې ته د هیڅ نظام هم ضرورت نشته او د دې ثبوت څه دی که تاسو ګورئ د برټش ګورنمنټ کې هغې د جرګې سیسټم بالکل نه دی څېړلی بیا چې پاکستان جوړ شو بیا د جرګې سیسټم نه دی څېړلی شوی دا بېله خبره ده چې حالات وخت په وخت کرپټ کړې ده جرګه خو سیسټم یې نه دی څېړلی مطلب چې څه به پکې لږ ډېر بدلون راغلی د دې نه علاوه په ساینس اینډ ټیکنالوژي کې د ټولو نه بنیادي رول د پښتنو دی تاسو وایئ چې دا څنګه زما نکاح ستا نکاح زموږ د ټولو نیکونو جوړ کړی و وړمبی مشین یې جوړ کړی و د هغه مشین نوم و میچن او د هغې سپیلنګ دی MACHINE میچن دا دنیا مشین پروناونس کوي نور میچن زما او ستا نیکه جوړه کړې زمونږ او ستاسو نیکه मैं अपने बच्चों की तारीफ ډېر څیزونه دي لکه مشین کو میچن پڑھنے والے ټول پلازا دا د پښتو د ټولانې نه وته ټولانه چندې کولو ته وایي ټولانه نو داسې چې پسې ځو ډېر څیزونه مخکې راځي خو لنډه خبره دا ده چې زمونږ د پښتنو په تاریخ کې چرې هم داسې موقع نه ده راغلی چې پښتنو د چا سره ظلم کړی دی په چا یې جبر کړی دی د چا سره زیاتی کړی دی او که راغلي نو ما ته ووایه ځکه تر اوسه پورې په دې نه ده راغلی که چېرته راغلی هم ده نو هغه یو انډیویژول یا یو قبیلې یا یو خاندان کړې ده او نورو پښتنو بیا هغې له سزا ورکړې ده چې تاسو دا د پښتونولۍ د کوډ خلاف ورزي کړې ده نو پښتنو چېرې د چا سره جنګ نه دی کړی د هر هغه چا سره جنګ کړی چې کوم په دوی اټیک کړی دی کوم په دوی حمله کړې ده نو دا چې تاسو ته دنیا څه وایي دا ټول دروغ دي دا ټول غلط دي خو افسوس دا دی چې زموږ د خپل کلچر مطالعه نشته که موږ خپل کلچر سټډي کړو موږ خپل تاریخ او خپل ثقافت ولولو نو موږ ته به دا یو مثلا نه پېښېږي زموږ د پښتنو چې د میلمه دوستۍ او د یو بل د احترام او د انسان دوستۍ کوم انداز دی په د دنیا په یو معاشره کې هم د انسان دومره قدر نشته څومره چې په پښتنه معاشره کې دی نیشنل کالج آف آرټس لاهور کې پښتون کلچر باندې یو لیکچر ما ورکوم زه لګیا وم نو په هغې کې چې کله ما لیکچر کې دا ووایي چې پښتانه په جنګ کې په زنانه باندې ډز نه کوي نو یو فیمیل ټیچره وه هغه پاڅېده او په جړا کې ما ته خبرې کولې ما ورته ویې ولې بیبي ما ته ویې چې دا خو دا پښتانه خو ډېر ګریټ خلک دي ډېر عجیبه خلک دي وایي چې زما خور چې دا هغه 65 وار کې هغه ذهني مریضه جوړه شوې ده ذهني مریضه شوې ده وایي که چېرې دا د پښتنو په معاشره کې دا جنګ شوی وی نو هغې ته به دا ذهني درد نه وی رسېدلی هغه وی اوس ذهني مریضه دا چې کاش چې دا کوم حالات زموږ په دې پښتون بیلټ کې دي چې دا حالات نه وی نو تاسو به کتلي وی چې د پښتنو صلاحیتونه ټولې دنیا څنګه نه منل او که تاسو ګورئ د ژوند په هر میدان کې خصوصا د کریټیو آرټ په میدان کې تاسو په ټول سب کانټیننټ باندې نظر واچوئ تاسو ته به د پښتنو نه اوچت ټیلنټډ ښکاره نه شي زه خبرې ډېرې دي په چونکې نور آیټمز هم شته زه وخت نه ضایع کوم او که په دې حال کې څوک زما د دې خبرو متعلق څه سوال لري زه بالکل تیار یم که زه پرې نه پوهېدم کېدای شي چې بل څوک ډېره مهرباني یا باسین